السلام علیکم دوستانو، څنګه یې؟ امید لرم چې ژوند به مو ښه تیریږي. نن به موږ د WH فیملی ورډ زده کوو چې ډېر زیات مهم او ضروري دي. که دا ورډ تاسو زده کړئ نو تاسو به د دغو قابل شئ چې د خلکو نه به پوښتنې کولی شئ. فار اگزامپل who is he؟ هغه څوک دی؟ نو ټایم نه ضایع کوو، راځئ چې ویډیو سټارټ کوو. ویډیو وګورئ، که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که کومنټ کولی شئ کومنټ وکړئ، زموږ حوصله به نوره هم ورسره زیاته شي. وای، د وای مطلب دی ولې، یعنی تا ولې داسې وکړل، تا ولې رانغلې. په دغو حالاتو کې موږ استعمالولی شو. لکه فار اگزامپل why did you do so؟ why did you do so؟ تا ولې داسې وکړل. why didn't you come؟ why didn't you come؟ تا ولې رانغلې. زموږ سره دی who. د who مطلب دی څوک، یعنی هغه څوک دی، کبیر څوک دی، روښان څوک دی. په دغو حالاتو کې موږ استعمالولی شو. لکه فار اگزامپل who is he؟ who is he؟ هغه څوک دی. بل دی زموږ سره who is کبیر؟ who is کبیر؟ کبیر څوک دی. بل دی زموږ سره whose. د whose مطلب دی د چا، یعنی دا د چا موټرسایکل دی، دا د چا موټر دی، یعنی دا د چا قلم دی. اگزامپل ته وګورئ whose bike is this؟ whose bike is this؟ دا د چا موټرسایکل دی. whose pen is this؟ whose pen is this؟ دا د چا قلم دی. اوس زموږ سره بل دی which. د which مطلب دی کوم، یعنی کوم یو قلم غواړې، کوم یو رنګ خوښوې. بیا په دغه حالاتو کې موږ سره which استعمالیږي. which pen do you want؟ which pen do you want؟ کوم یو قلم غواړې. which color do you like؟ which color do you like؟ کوم رنګ دی خوښ دی. زموږ سره بل دی where. د where مطلب دی چرته، یعنی عاصم چرته دی، منیر چرته دی. په دغو حالاتو کې موږ استعمالولی شي. اگزامپل ته وګورئ where is عاصم؟ where is عاصم؟ عاصم چرته دی. where are you going؟ where are you going؟ ته چرته روان یې. زموږ سره بل دی whom. د whom مطلب دی چاته یا چا سره، یعنی د چا نه دې پوښتنه وکړه، چاته دې ورکړو، چا سره ځې، چا سره نه ځې. په دغو حالاتو کې موږ استعمالولی شو. لکه فار اگزامپل whom did you ask؟ whom did you ask؟ د چا نه دې پوښتنه وکړه. د did چې کوم دی دا تاسو که په دغه رنګه ووایئ did you، did you، دا به ډېره بهتره وي. زموږ سره بل اگزامپل دی whom did you give؟ whom did you give؟ چاته دې ورکړو. with whom are you going؟ with whom are you going؟ چا سره ځې. why ولې، who څوک، whose د چا، which کوم، where چرته، whom چاته یا چا سره. ګران دوستانو، دا وه زموږ سره نننۍ ویډیو. امید لرم چې لږ څه به مو ترې زده کړي وي
او دا الفاظ چې کوم دي دا ضروري زده کړئ ځکه چې تاسو به دغو قابل شئ چې د خلکو نه به پوښتنې کولی شئ. ماته راکړئ اجازت د دعا په هیله. الله حافظ.